هی دا دې اختر هم تېر شو، قربانۍ مو وکړلې، خدای پاک دې په خپل دربار کې قبولې کړي. چې هغه د دین ګل قرباني به اختر تر ورځې ژوندی رسېدلی وي که نه؟ څه یو ډنګر وزګړی یې اخیستی و، دی به مړ وي که به ژوندی پاتې شوی وي. ځم چې ځم د دین ګل خواته، اختر به هم ورسره مبارک کړم او په دې بهانه به پوښتنه وکړم چې د ده وزه ژوندۍ پاتې شوه او که مړه شوه. هغه دی څوک راغی؟ زما په اند لکه چې دین ګل وار لومړی کړو، مخکې له دې چې زه ورشم دی زما کور ته راغی. دا خو لیا ښه شوه. سلام علیکم ځونډی، شته یې کور کې که نه؟ وبلای ویلیا، ته خو اختر مبارکۍ ته هم رانغلې. د لویانو کور ته سړی اختر مبارکۍ ته ورځي. چې ته رانغلې نو زه مجبور شوم چې ستا خواته راشم. دین ګل کاکا ستایم، راځه خدای دې راوله. ما هم د اوس ځان چمتو کولو چې ستا خواته د اختر مبارکۍ ته درشم. خو ته وګوره دې تصادف ته چې تا ور ړومبی کړو او ته راغللې. راځه خدای دې راوله، دلته کښېنه، دلته. ډېره مننه، اختر دې مبارک شه ځونډی خانه، خدای دې قربانۍ قبولې کړي. ښه شو په خیر سره تېر شو دا اختر هم. و دین ګل کاکا خدای پاک دې قبولې کړي. څنګه و دین ګل کاکا، ستا وزه څنګه وه؟ څو منه شوله؟ ما خو مې یوه کمزورې وزه حلاله کړله، دومره کمزورې وه له شرمه مړه شوه. بس خدای دې قبوله کړي، زمونږ خو همدومره باډۍ وه چې د غم حلاله کړه.